متحده پښتونستان پارټي به د غاصب د خولې نه یو څیز راوباسي او بس تاسو ملګرتیا وکړئ. موږ راوتي وو متحده پښتونستان ملګري، ټیک ده، نو دا غږ مو پورته کړو. نو یقین وساتئ په پښتنه خاوره به نه لوډ شیډینګ وي، نه به د 100 روپۍ نه زیات بل وي. او که دا قدم دی کې موږ کامیاب شو نو په دې خاوره به کارخانې وي، روزګار به هم وي. کشمیریان راپاسېدو 15 روپۍ نه زیات یونټ نه منو، غونډ کام ورسره ودرېدو. نو موږ او تاسو د چا نه کم یو. فرق صرف دا دی چې راپاسېدل به غواړي، کلي په کلي، ښار په ښار به ګرځېدل غواړي، پښتنو ته به دا ویل غواړي چې په دې خاوره چې څه هم دي دا ستاسو دي، په دې اولنی حق ستاسو دی. زما د خاورې، زما د اوبو بجلي ده زیات نه زیات په 3 روپۍ جوړېږي، ټیکس سره 10 روپۍ شوې، په 80 روپۍ په ما ته ولې خرڅوې؟ او بیا لوډ شیډینګ، زما د خاورې بجلي چې زما د ضرورت نه زیاته پیدا کېږي او زه ترې محروم یم، دا آئیني طور سره یو جرم دی. خو فرق صرف دا دی چې موږ پوهه نه یو. متحده پښتونستان پارټي به د غاصب د خولې نه یو څیز راوباسي او بس تاسو ملګرتیا وکړئ.